دا د خوشی یا د خادای اتن نه دی بلکې د شمالي وزیرستان د شوي تحصیل د قوم کابل خیل خلک د کورمتنګي ډیم د منصوبې پر ضد احتجاج کوي. د قوم کابل خیل مشران وایي چې حکومت د یاد ډیم د جوړولو سروې پوره کړې ده او که کورمتنګي ډیم جوړ شي نو د سیمې 4 لاک آبادي به په کډه کولو مجبور شي. په احتجاج کې ګډونوال ملک عبدالخلیل مشال ریډیو ته وویل حکومت نه دا اپیل دی چې دغه د تبویې و منصوباتو کدای خامخا میشته ترقی وکوي، وزیرستان ته ترقی ورکوي او پاکستان ته ورکوي. هغه ځي په غرونو کې مدنیاتي ګیس ته، تیل شته، کرومایټ شته، نور وقار شته، باغونه د ولګوي. دغه منصوبات چې کومه ده په یو صورت مشته قابل قبول نه. د قوم کابل خیل ملک محمد رئیس وایي چې تر اوسه د کورمتنګي ډیم جوړولو په اړه د دې د قوم سره هیڅ ډول مشوره نه ده شوې. میش تر هغه چا پښتنه نه ده کړې، میش نه چا معلومات نه دي کړي. نو تاسو تر اوسه پورې حکومت تاسو له نوټس درکړی چې زینو خالی کې یار د پاکستان دی جوړول نه لګیا دي په دغه ډیم باندې. دوه بورا پاکستان بیا عمران خان نه وای جوړوي. امیش سره نه چا مذاکرات کړي دي، نه چا خبرې کړي دي. اربینا کربینا ریپور غلی وي خو د میش د کلی په نومو د خپل تقسیم کړي وي، میش خبر نه وي. د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر هم د ټلیفون له لارې مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت مخې ته د ډیم د منصوبې پر ضد احتجاج کړی دی او ټولو اړوندو دفترونو ته احتجاجي لیکونه هم استولي دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.